وطن دا بالي بالاخلي تا درنا لاړ نشي ستړی ولس چې بیا جګړې ته درنا لاړ نشي. د اسد 40مه په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ته رسیدو او د ویاړمنې فتحې د ورځې په توګه د پکتیکا په مرکز شرنه کې د یوې ځانګړې فرهنګي غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. غونډه د پکتیکا ملي راډیو تلوېزون له لوري جوړه شوې وه چې پکې د ولایت والي مولا عبدالخالق عابد، د ولایتي ادارو مسؤلینو، فرهنګیانو، شاعرانو، لیکوالانو او د بېلابېلو قشرونو استازو ګډون کړی و. د پکتیکا والي مولا عبدالخالق عابد په خپلو خبرو کې د اسد 40مه د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوه ویاړمنه او تاریخي ورځ وبلله. نوموړي وویل د دې ورځې پر رسیدو سره په هیواد کې د امریکایي اشغال پای ته ورسید او افغانانو د خپلواکۍ بشپړ امنیت او هوسا ژوند نوی پړاو پیل کړل. له د دې عظیم نعمت شکر ادا کول یوازنی په ژبه نه بلکې په عمل کې باید ثابت کړي. څنګه چې فتح راغلی د الله جل جلاله مو د ملک څخه نه هغه شوم هدف د کفارو هغه بد عمل انسانانو بد کردار انسانان ته ملک څخه نه ورکړه. په غونډه کې یو شمېر فرهنګیانو او شاعرانو هم د اسد 40مې او ویاړمنې فتحې په اړه خپلې ویناوې وړاندې کړې. دوی د دې ورځې تاریخي ارزښت، د افغان ولس د مبارزې او د هیواد د خپلواکۍ په اړه خبرې وکړې. له یوې خوا الله جل جلاله فرمایي چې هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وژل شوي دي هغو ته مړه مه وایاست، بلکې هغه ژوندي دي او د الله جل جلاله په نزد باندې رزق ورکول کېږي. د اسد 40مه په هیواد کې د تورتمونو د ناامنیو د دې ولس د کړاوونو د خاتمې او د اشغال د پای او د مسلمانانو د بریا د افغانانو د شل کلن جهاد د ثمرې او لاسته راوړنې ورځ. د غونډې بله مهمه برخه مشاعره وه چې پکې شاعرانو د فتحې، خپلواکۍ، وطن، سولې او د افغان ولس د میړانې په تړاو خپل غوره شعرونه وړاندې کړل او د ګډونوالو له تود هرکلي سره مخ شول. روژه کې سړی پل په میږي نه ږدي دی بې رحمه د افغان بچي وژلي مور یې نه ځمه بازار ته زړه مې ډک دی یو کافر د مسلمان بچي وژلي. موږ د غر د ښامار ژامې ته ځان ورکړ د خپل کلی مو په خپلو وینو رنګ ده. هیواد قیام کړی غزا ته زلمی ده کنه د چیغې سر ته د چرګان سودرګی ده کنه د قربانیو نتیجه ده استقلال د وطن د پاکو وینو ثمره ده استقلال د وطن. دا چې خپل کلتور لباس کې درته ښکارې دا وحاج هم منت بار د آزادۍ ده. وطن دا بالي بالاخلي تا درنا لاړ نشي ستړی ولس چې بیا جګړې ته درنا لاړ نشي. د اسد 40مه هر کال د افغانستان د امریکایي اشغال د پای ته رسیدو او د ویاړمنې فتحې د ورځې په مناسبت د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د فرهنګي او ولسي پروګرامونو له لارې لمانځل کیږي. پکتیکا کې هم د ملي راډیو تلوېزون له لوري د دې تاریخي ورځې د یاد تازه ساتلو او د هغې د فرهنګي ارزښت د بیانولو په موخه ځانګړې فرهنګي ناسته او مشاعره جوړه شوه.